ته خبره کشمال د کلی خلک سوی سوی ستا دشمنان دي نور یې هڅه کوي د کلي خان مشال خان ستا وینې څکلو ته تیار دی دغه مې قرض پاتې دی جواب خو مورې زه دا څه اورم ما نه خو د کلي حجره جومات پاتې شو د دې کلي خلک راپسې خبرې کوي د دې کلي خلک ډېر غیرتمند دي ستا په شان بې همته نه دي د ښځو غلامان نه دي د کشمال کلي خلک وایي چې ما کشمال آزاده کړه پرېږده مورې چېرته تا خو ګوره مو ډېر مې ښه کړي دي مورې ستا په زړه کې رحم نشته کشماله کور ته علاج دپاره تلې ده همیشه دپاره نه ده تلې هغه ما نه ده پرېښې که پرېښې دې نه نو اوس یې پرېږده کشماله یې راته نوره تا ته د چا ناجوړتیا هېڅ نه ښکاري د دې غرونو نه چې یو ځل څوک پرېوځي خپل لاس یې مات شي نو بیا نه رغېږي اخر ستا مطلب څه دی زما مطلب دا دی چې زما شله ګوډه کشماله نه ده پکار ته ویل څه غواړې دلاغه خانه دې کلي کې ستا لپاره د جینکو کمی نشته دی د دې سړي څلور ودونه کوي لږ ته خدای نه ویرېږه کشماله ناروغه ده مړه نه ده ګوډه شله ښځه چې وي که نه اډمړو په شان وي مورې څه چې ته غواړې که نه هغه هېڅ چرې نشي کېدی دې کور کې به هغه څه کېږي چې څه زه غواړم کشماله زر ته زر روزګاره کا دومره ظلم مه کوه د کشمال علاج روان دی که خیري خوا به ټیک شي بیا به کور ته راشي کشماله دې کور ته نشي راتلی ما ستا لپاره د کشمال نه زیاته ښکلې جینۍ کتلې ده ښه نو ته ما له بل واده ځکه کوې چې ستا کور پرې روان شي دا د دې ځای دستور هم دی او رواج هم ګورې تا ته خو د کلي جینکۍ داسې ښایي لکه د منډی څاروي خو یو خبره یاد وساته زه بل واده نه کوم د کشمالې څه قصور دی دلاوره زما خبره واوره که تا زما ونه منل نو بیا ما دې کور کې ونه وینې دغه نه به مې راټوپ کړي او زما یوه خبرې
تلوار کوئی خان جی دینه مکه چې بل څوک د شمروز کاکا دروازې له ورشي دا جلنا کو ممر ګل خانه دلاور بل واده کړی دی څه کشماله پیخي خو نه ده دلاور شمروز کاکا ته سوال جواب را لګړی دی خان جی چې هغوی کشماله په هیڅ صورت واپس بوتلل نه غواړي زه خو وایم چې لاره صفا ده دا د خپلوۍ خبرې دومره اسانې نه دي څومره چې تا ګڼلې دي او بیا تاسو هغه ځای ته ما ولې دومره راستلی د کوم ځای نه چې زه بېنوا راغلی دا به داسې نه کېږي خان جي خدای به خیر کړي بس لکه د کم وله ډېره ده او اوس هم شمروز کاکا ډېر ښه دی ګورئ تاسو ټولو ته ما څو ځله ویلي چې زه واده نه کوم تاسو ما په کلاره ولې نه پرېږدئ په کلاره به دې هله پرېږدو چې ته واده وکړې او عمل ته وکړې چېرته چې ته غواړې کشماله یو واده شوې ښځه ده ګلخانه اوس مروره کور ناسته ده څه چلو شو مذهب او معاشرې دواړه ښځې له حق ورکړی چې هغه د بل واده وکړي او زه خو یم چې کله د هغوی د طرف نه جواب راغی همدا هغه ورځ نه موږ به د ده د واده تیاری شروع کوو زه به بیا لاړ شم خو هسې نه چې بېنوا راشم په خپلوالۍ پسې و خلک د ده د خاورو چانګې بیا زه خو وایم چې په ښه کار کې ډیل نه دی پکار خان زه ډېر ښه پیمانه یم خو لا د دلاور دې طرفه پوره فیصله نه ده شوې زه هېڅ نه شم ویلی دا ځل زه په ډېر امیدونو راغلی یم